بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ویډیو د اکوړي مدرسې باره کړې ده چې نوم یې دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک. نو دا مدرسه جوړه شوې وه چې کله د هندوستان او پاکستان تقسیم وشو، نو د هلته نه د دیوبند نه چې کوم فارغه کسان وو نو هغه پاکستان ته رالل چې کوم هلته وو. نو هغې کې د دغې اکوړي کلي یو سړی و مولانا عبدالحق نوم و. نو هغه چې کله د خپل کلي ته راغی اکوړي ته، نو هغه را مدرسه جوړه کړه پرانسته، او دا دغه 1947-48 کالو او دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک په نوم باندې دا مدرسه کولاو کړه. دا مدرسه لکه د دې مدرسې دومره عمر دی څومره چې د پاکستان عمر دی، خو دا یوه مدرسه د پاکستان د نورو مدرسو نه په ډېرو زیاتو حوالو باندې بالکل مختلف ده. لکه دې ته کله جهادي یونیورسټي ویلی شي، کله د دې مدرسې محتمم سمیع الحق صاحب چې اوس وفات شوی دی هغه ته به بابای طالبان وي. نو د دې مدرسې کله نا کله چې کوم دی نه تعریف هم چې کوم دی نه داسې وشي چې اخري حده پورې، لکه یو پیرې ته وایي دې مدرسې ته د دیوبند عالمانو یو وفد راغی او هغوی چې د مدرسې نظام ورته وکتل، نو هغوی دومره متاثره شو چې هغوی ویې دا دیوبند ثاني ده. دغه شان چې کوم دی د مصر د مشهوره مدرسه چې دا یونیورسټي الازهر یونیورسټي، نو د هغې نه یو وفد وایي دلته راغی او هغوی دې مدرسې ته ازهر ثاني ویلي وو. نو دې مدرسه کې طالبان چې دي نو دا تقریبا 3.5 زره تعداد کې طالبان او هر کال له 1400 نه والې تر 1600 پورې طالبان د دې مدرسې نه فارغېږي، او چې کوم د دې نه فارغ شي نو هغوی اکثر ځان سره دا حقاني ټکي چې کوم دی نه دا لیکي. نو هم د دې حقاني په نوم باندې په افغانستان کې د طالبانو کې یو غټ ګروپ چې کوم دی حقاني نیټورک نه په دې باندې دی، ځکه چې د دغې نیټورک د ملیټنټ ارګنایزیشن چې دی د دې هغه باني چې کوم نو د هغه جلال الدین حقانی هغه هم د دې حقاني نه فارغ او. نو دا بیا چې کوم دی نه دا مدرسه اکثر دنیا کې چې کوم دی نه میډیا کې هیډلاینز کې په دې وجه باندې راځي چې د دې مدرسې طالبانو سره ډېر مضبوط لینکس دي. نو څنګه چې ما وویل چې سمیع الحق صاحب ته به دا سمیع الحق صاحب د مولانا عبدالحق چا چې د مدرسې باني و ړومبی محتمم و د هغه زوی دی، او بیا د هغې نه پس د هغې محتمم و، اوس د ده زوی چې کوم دی نه محتمم دی. نو سمیع الحق صاحب ته بابای طالبان وي او هغه به فخر باندې هم چې کوم دی نه دا خبره کوله. د روس خلاف چې کله په افغانستان کې جهاد کېده نو د دې مدرسې طالبان پکې د ټولو نه زیات وو مجاهدین، او چې بیا کله په 1996 کې د طالبانو حکومت جوړ شو او چې دا اوس په 2021 کې طالبان حکومت جوړ شو، نو د دې مدرسې په دغه طالبانو د حکومت کې لیډرشپ کې ډېر منسټرز چې کوم دی د دې مدرسې نه فارغه کسان دي. لکه اوس هم چې کوم دی د طالبانو چې کومه کابینه ده نو هغې کې شپږ د دې مدرسې نه فارغه عالمان هغوی چې کوم دی نو مختلفو وزارتونو مالکان دي، وزیران دي اوس. نو یو په دې باندې چې کوم دی نه دا په لینک کې د پاکستان د حکومت او د دې مدرسې هم ښه مضبوط لینکس دي. د هغې د دې نه پته لګي چې بېنظیر بټو یو پیرې ته چې کوم دی د دې مدرسې لا غټ فنډ منظور کړی و، په دې کې دا غټ بلډینګ چې دی چې دوره حدیث او دوره تفسیر پکې کېږي نو دا په هغه پیسو باندې د حکومت په پیسو جوړ شوی و. او اوس چې کله پرویز خټک د پښتونخوا وزیر اعلی نو هغه په خپل دور کې دې مدرسې له چې کوم دی نو 20-30 کروڑ روپۍ د صوبایي حکومت نه منظوري کړې وې چې د هغې پکې ترقیاتي کار دپاره. نو په دغه باندې چې کوم دی نو چې کوم ډېر زیات خلک دي نو هغوی په دې باندې تنقید هم کړی و چې حکومت ولې چې کوم دی دې مدرسې له پیسې ورکوي. او د ډېر خلک وایي چې د پاکستان د فوج او د دې مدرسې هم لینک شته، هغه داسې چې څنګه په پاکستان کې بیا تحریک طالبان پاکستان دماکې شروع کړي نو د فوج په مطالبه باندې د مدرسې د طرف نه دغې د خودکش دماکو خلاف فتوی جاری شوې وې چې دا لکه حرام دي او دا خو غلط کار دی داسې که نه. نو وایي د دې دغه شان یو بل سره لینک شته. نو دا د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک چې په اکوړي کې مدرسه ده، د هغې طالبان په افغانستان کې طالبانو سره لینک، د پاکستان حکومت سره لینک، فوج سره لینک، دا هغې باندې یو څو خبرې وې. بله ویډیو کې به انشاءالله بله موضوع سره راځو. ډېره مننه.